سلامونه دوستانو، نن به په ټیک ټاک کې د دویمې ویډیو په تعقیب دریمه ویډیو در جوړه کړم چې څنګه کولی شو په ټیک ټاک کې پروفایل بدل کړو او تنظیم یې کړو. راځئ چې پیل یې کړو. اوس راځم په ټیک ټاک باندې کلیک کوم، بیا راځم په پروفایل باندې کلیک کوم، بیا همدلته راځم په ایډیټ باندې کلیک کوم، بیا همدغه ځای کې تاسو په لومړي قدم کې چینج فوټو تاسو کولی شئ همدغه ځای څخه عکس ورته بدل کړئ. نو په دې فوټوز به کلیک وکړئ. په دې کې درې آپشن درکوي، یو لومړی ټیک فوټو، دویم اپلوډ فوټو، دریم ویو فوټو. په دغه لومړی کې تاسو کولی شئ چې د کیمرې په ذریعه ځان څخه عکس وباسئ، اپلوډ کړئ. په دې دویم کې دغه دپاره تاسو کولی شئ چې د ګیلري څخه عکس راواخلئ، اپلوډ کړئ. په دې دریم کې تاسو کولی شئ چې خپل عکس وګورئ چې کوم عکس مو په دې پروفایل لګولی دی، خو زه یې د ګیلري څخه ورته اپلوډ کوم. تاسو په اپلوډ فوټو باندې کلیک وکړئ، زه همدا فوټو ورته انتخابوم، بیا یې نیکسټ کوم. بیا همدا فوټو غواړئ چې سټوریج ته فول سټوري به کلیک وکړئ، که نه غواړئ نو زه نه غواړم چې سټوریج ته اپلوډ شي، نو بیا خالي سیو کړئ. د سیو به کلیک وکړئ، که نه غواړئ کینسل کړئ، خو زه سیو کوم. پروفایل عکس اپلوډ شولو. اوس راځم نیم ته نوم ورته بدلوم، په دغې شي به کلیک وکړئ، بیا به راشئ کوم نوم چې تاسو ورته بدلوئ هغه نوم به ورته ولیکئ. په دغې ځای کې زه همدغه نوم ورته لیکم، همدغه نوم ځکه ورته ولیکلو چې ټولې صفحې او پاڼې مې په همدغه نوم باندې. تاسو چې کوم نوم ورته بدلوئ اوه ورځو کې یو ورته بدلولی شئ، مطلب هفته کې یو ځل تاسو کولی شئ نوم ورته بدل کړئ، بیا به یې سیو کړئ، یو لږ منتظر شئ. هغه میسج کې درته ووایي چې تاسو کولی شئ صرف یو ځل خپل تخلص بدل کړئ، په اوو ورځو کې کنفرم به یې کړئ. نوم بدل شو، سو بیا راشئ یوزر نیم به بدل کړئ، په د یوزر نیم به کلیک وکړئ، بیا به راشئ یوزر نیم به ورته جوړ کړئ. یوزر نیم هم داسې کولی شئ 30 ورځې بعد په 30 ورځو کې یو ځل بدل کړئ، مطلب دا چې په میاشت کې یو ځل کولی شئ چې یوزر نیم هم بدل کړئ. یوزر نیم به یا عدد وي یا به انډرسکور وي، همدا قسم یا به نقطې علامې وي. سیو کړئ، سیټ یوزر نیم به کلیک وکړئ. همدې ډول په یوزر نیم سره دا کوم لینک بدل شو، دغه لینک دا پیدا دو که چېرته تاسو نه یو څوک دغه ټیک ټاک لینک غواړي چې لینک ورته ولیکه، نو تاسو هغه لینک کولی شئ چې همدې څخه کاپي کړئ په همدې ډول. نو دغه لینک تاسو په وټساپ باندې، په ټیلیګرام یا مسنجر باندې ورته لیږلی شئ، نو هغه چې کلیک وکړئ مستقیما به هغه نه پس تاسو ټیک ټاک ته داخل شئ. په دې کې بیسیک انفارمیشن کې بیسیک انفو کې بایو کې تاسو کولی شئ تاسو کوم دغه ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړو، نو دې لپاره لاندې معلومات ورته لیکئ چې دغه اکاونټ د څه دپاره ځای، هغه برعکس تاسو کولی شئ لاندې معلومات ورته ولیکئ یا ورته کاپي کولی هم شئ. نو تاسو په دې علامه کلیک وکړئ، بیا به راشئ، ما همدا معلومات لیکل دي. په همدې ډول لینکونه هم ورته چولی شئ. پر مثال یوټیوب چینل لرئ یا فیسبوک پاڼه لرئ، نو چې هر څه لرئ ته هغه لینکونه هم ورته کاپي کولی شئ، همدلته پیسټ کولی شئ. د یوټیوب چینل لرم، د فیسبوک پاڼه لرم، په همدې ډول ټیلیګرام همدغه لینکونه او پاڼې راکاپي کوم، همدلته پیسټ کوم. همدا مې یوټیوب چینل لینک دی. اوس راځم فیسبوک پاڼې لینک هم راخلم، بیا به راشئ دا زما د فیسبوک پیج هغه د لینک ته هم راواخیستو. اوس نور کوم لینکونه هم پکې چولی شئ، خو ما همدغه بس دي، همدغه پیج زه سیو کوم. دا سیو تڼۍ به کلیک وکړئ، لږ منتظر شئ. همدا څنګه کولی شو چې د ټیک ټاک پروفایل عکس بدل کړو، همدا قسم نوم او یوزر نیم ورته بدل کړو. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې په خیر.